ډیره زیاته مننه. سلامونه بریالی صاحب، تاسو ته وړاندې کوم د رقم مولوي صاحب، تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. سمنګاني صاحب، تاسو ته هم د رقم د دې سپیس ټولو ګډونوالو ته په ډېرې بښنې سره که د ټولو نمونه مې نه وي اخیستي. خوشحاله یم چې په دې ګروپ کې ستاسو سره هستم او د هشتاګ نه ډیره زیاته مننه. زه فکر کوم چې افغانستان یووالي ته ډیر زیات اړتیا لري، خصوصا په دغه سختو شرایطو کې چې فعلا موږ تاسو استو. موږ تاسو وینو چې افغانستان په ټول نړۍ یوازې پریښی دی. په موږ باندې د هر رقم دلته تحریمونه په موږ باندې لګېدلي دي. په هیواد کې اوس موږ تاسو وینو چې خپله زموږ خلک د څومره ستونزو سره مخامخ دي، او همدا رقم په اقتصادي بحران کې هستو، په سیاسي بحران کې هستو. په رسمیت باندې افغانستان نه پیژندل کیږي. په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې ملل متحد کې موږ تاسو چوکۍ نه لرو. همدا رقم په د ډیرو نورو غټو ستونزو سره مخامخ هستو. نو په دا رقم سختو شرایطو کې یووالی ډیر زیات ضروری دی، خصوصا د آخرو کې موږ تاسو وینو چې ځینې اشخاص شته دي چې هغوی دې ته لمن وهي چې څنګه دلته تفریقه د قومونو په منځ کې را ایجاد کړي، تر څو هغه خپلې کومې منافع چې شخصي دوی ویني چې هغه دلته خوندي وساتي. د هشتاګ موږ تاسو وینو چې مخکې ورځو کې مختلف هشتاګونه جوړ شول. د هشتاګونو کومه ستونزه نه ده. دلته موږ تاسو اوس د جګړه د هشتاګونو نه غواړو چې را پیل کړو، مګر هم خلک دي چې هغوی د رقم احساساتي خلکو نه استفاده کوي، صرف د دوی لپاره چې په د خلکو احساسات راپورته کړي او په هغې کې خپل هغه ځینې اشخاص چې دوی په څټونو کې چې خپل هغې صحنې مخې ته نه راځي، مګر هم د بیچاره او د ځینو د عقل نه چې ډېر پوره نه دي، دغه خلکو نه استفاده کیږي او بیا هغه کوشش کیږي چې زموږ تاسو په منځونو کې بیلتون راولي. نو په دا رقم سختو شرایطو کې چې فعلا افغانستان دی، دا که څوک واقعیت که ځان افغان بولي او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، نو موږ تاسو ډیر زیات یووالي ته ضرورت لرو. دلته ګورئ که چیرته ځینې خلک خوشحاله وو که خوشحاله نه وو، او اوس موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې حکومت بدل شوی دی. موږ تاسو وینو چې دلته نوي اشخاص راغلي دي، هغوی په افغانستان باندې حاکم دي. که چیرته ټول عمر همدې ته کینو چې زموږ تاسو د خپلې خوښې حاکمان راشي او په افغانستان باندې حاکم اوسي، زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت به دا رقم وخت پیدا شي چې د افغانستان کې 100% ټول خلک به خوشحاله اوسي. په نړۍ کې دا رقم هیواد موږ تاسو نشو را پیدا کولی چې په هغو ځای کې کوم حکومت شته وي او ټول 100% کې خلک ورنه راضي اوسي. واضح خبره ده چې خلک به خپلې نیوکې لري. سالمې نیوکې هیڅ ستونزه نشته ده. موږ تاسو وینو که چیرته په رسنیو کې سالمې نیوکې کوو، کومه ستونزه نه وینو. که چیرته په تلویزیون کې نیوکې کوو سالمې، کومه ستونزه نه وینو. سالمې نیوکې هغه خپله حکومت ته ګټه رسوي، د خاطر چې هغوی خپلو اشتباهاتو ته متوجه کیږي، تر څو هغوی وشي کړی چې اصلاحات راولي او بهتره خدمات وړاندې کړي. مګر هم یو رقم نیوکې دي چې هغه د رقم نیوکې دي چې هغه د موږ تاسو ملي ګټو ته زیان رسول کیږي. لکه مثال اوس موږ تاسو وینو چې دلته په نړۍ کې خصوصا په هغه مملکتونو کې چې افغانستان خلک بیرون وتلي دي، هغوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو نه د احساساتو نه استفاده وکړي او په زیاتره جګړه چې موږ تاسو وینو په د ټولنیزو رسنیو کې ده. په خپل افغانستان کې که چیرې د خلکو سره څوک خبرې وکړي، هلته دومره ستونزې خلک نه دي ورسره مخامخ، هلته دومره خلک تفریقې ته لمن نه وهي، هلته خلک دومره د قومونو په منځ کې دومره ستونزې نشته دي. موږ تاسو ولیدل چې په همدغې په هر حمله کې چې شوې ده، ټول افغانان همیشه غم شریکي کړې ده، همیشه غږ یې پورته کړی دی، همیشه زړونه یې ورته دردېدلي دي. مګر هم دلته که چیرته موږ تاسو راځو په قومونو باندې غاړو ځانونه وویشو، دا معنا ورکوي چې موږ خپل ځانونه غاړو ضعیفه کړو. په دغه وخت کې موږ دښمن ته اجازه ورکوو چې هغوی راشي او زموږ تاسو نه استفاده وکړي. دښمن په هغه وخت کې قوي کېږي څه وخت چې موږ تاسو که چیرته یو غټ د موږ تاسو په خپلو منځونو کې وویشل شو، نو دښمن بیا کوشش کوي چې خپل ځان دلته ځای په ځای کړي او زموږ تاسو یو بل سره نورم د عقدې را ډېرې
زیاتې کړي او دا رقم عکس العملونه استفاده کړي، دا رقم کارونه د موږ تاسو په منځ کې وکړي چې موږ تاسو په منځ کې په کالونو نفرتونه را پیدا کړي. د موږ تاسو یو بل نه هیڅ بیلتون نه لرو په منځونو کې، زموږ تاسو وادونه شوي، زموږ تاسو په منځونو کې ښیښیانې لرو، موږ تاسو په خپلو منځونو کې د کالونو دوستي لرو. دغه په یوه هشتګ باندې زه فکر نه کوم چې موږ تاسو هیڅ وخت به راسه بیل شي. هغه افغانان چې د افغانستان بیرون وتلي او نه غواړي چې ځانونه افغان وبولي، په دې کې کومه ستونزه نشته ده، مګر هم موږ تاسو چې واقع د افغانستان د چا چې زړونه درد کوي، هغوی به همیشه خپل ځان افغان وبولي او همیشه به د افغانستان دپاره به همیشه غږ راپورته کوي. دلته چې سمنګاني صاحب دلته دی، صرف زما به دوی ته دغه یوه خبره وي چې ګوره په جمهوریت ولې سقوط وکړ. جمهوریت په خپله د منځ نه دوی دومره په منځونو کې خپل اختلافات ډېر درلودل او دوی په خپلو منځونو کې ستونزې دومره ډېرې شولې چې دوی د منځ نه زیاتره دوی سقوط وکړ، دې نه چې د بیرونه په دوی باندې دومره فشار راشي. دوی خپل کسان چې وو په نظام کې نور خپل ځانونه یې نه لیدل، خلکو نه یې اغلې جاوید مختلف خبرې په 10 ثانیو کې تکمیله کړي. ډیره مننه. نو زما صرف مشوره اوس دا وي چې د ملت غږ باید واورېدل شي، ملت ته باید احساس ورکړل شي چې تاسو هم برخه هستئ د همدغې حکومت. زموږ تاسو هغه کوم درد چې تاسو لرئ هغه درد زموږ هم دی او زموږ غږ باید واورېدل شي. بغیر له هغې نه زما په نظر سه چې که چیرته د ملت غږ وانه اورېدل شي، همدومره فاصلې ورځ تر ورځې ډېرې شي او خصوصا د دښمنان چې موږ تاسو وینو چې اوس پر رسنیو نشریو تر په مختلفو ځایونو کې کوشش کوي چې د حکومت او د ملت ترمنځ نور هم فاصلې زیاتې کړي. دا رقم خلکو زما په نظر چې باید مخنیوی باید وشي. هم په عین حالت کې موږ تاسو څه رقم کولی شو دا کار وکړو چې به بهترو خدماتو باندې او د خلکو خبرو ته، د ملت خبرو ته غوږ نیول او هغوی ته بهتره خدمات وړاندې کول. او زما صرف آخري خواهش دا دی خدای دې وکړي چې هر څه مزر کېږي د نجونو مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. ډېره زیاته مننه.